بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نورآغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسې ټول جوړ او روغ اوسیږئ. نن په 15 درس کښې تاسو ته د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ څخه او همدارنګه د انګریزي زمانو څخه تېره ساده زمانه یا پاست سمپل زمانه لرو. وړاندې له دې چې د دې زمانې پر فارمولو او جملو باندې وغږېږو، لومړی تاسې د دې زمانې پېژندنه راسره واورئ او ویې ګورئ او همدارنګه تفصیل کې چې کوم نکات ذکر کیږي هغه درسره نوټ او یادداشت کړئ. پاست سمپل ټنس، تېره ساده زمانه، مطلقه تېره سوې زمانه. Definition: The past simple tense is used for simple daily and habitual actions which occurred in the past but not now. تعريف: تېره ساده زمانه د مطلقو تېرو سوو ساده ورځني او عادتي کارونو لپاره کارول کیږي. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکي فعل یو دی لکه did، چې did هم د جمع فاعلونو لکه they، we، you، names او هم د مفردو فاعلونو لکه he، she، it، name لپاره کارول کیږي. د دې زمانې په مثبته جمله یا پوزیټیو سنټنس کې مرستندویه یا کومکي فعل نه کارول کیږي. د مرستندویه یا کومکي فعل کارونه د منفي جملې څخه پیل او په نورو ټولو جملو کښې کارول کیږي. د دې زمانې په مثبته جمله کې دوهم حالت د فعل یا سیکنډ فورم او په نورو ټولو جملو کې لومړی حالت د فعل کارول کیږي. اوس هم راځو د دې زمانې د فارمولو او جملو پر جوړښت باندې غږېږو. پاست سمپل ټنس، تېره ساده زمانه یا تېر ساده زمان. یو څه وړاندې له دې چې جملو فارمولو ته راسم یو څه باندې غږېږم، هغه دا چې هر هغه کار چې په حاضر مهال کې ساده وي همدغه حاضر مهال د وخت په تېرېدلو سره پاست ته انتقالیږي، تېر مهال ته انتقالیږي. نو هر هغه کار چې په حاضر مهال کې ساده وي په تېر مهال کې هم ساده دی. هر هغه کار چې په حاضر مهال کې جاري وي او په تېر مهال کې هم جاري دی. او هر کله چې یو کار په حاضر مهال کې بشپړ وي په تېر مهال کې هم بشپړ دی. او که چیرې یو کار په حاضر مهال کې بشپړه جاري وي په تېر مهال کې هم بشپړه جاري دی. انشاءالله د دې زمانو په اخرني درس کښې به تاسو ته د زمانو تطبیقات هم وایم او تاسو به په دې باندې لا ښه وپوهېږئ چې زمانې څنګه تطبیق کړو او د زمانو په معنا باندې څه ډول وپوهېږو. نو راځو لومړی پوزیټیو فارمولې ته. هلته چې مو په تفصیل کې ویلي وه چې د دې زمانې په پوزیټیو فارموله کې مرستندوی یا کومکي فعل نه کارول کیږي چې هغه یو ډیډ دی. په دې زمانه کښې د پوزیټیو فارمولې کې د ورب سره سیکنډ فورم یا د ورب سیکنډ فورم یا دوه حالت کارول کیږي. نور ټولو کې د فعل لومړنی حالت کارول کیږي او ډیډ څخه استفاده کیږي. لومړی راځو سبجیکټ پلس ورب سیکنډ فورم پلس آبجیکټ. فاعل دی د فعل دوهم حالت دی او مفعول دی. او دا یو څه هم باید یاد وي چې په ټولو زمانو کې یوازې تېره ساده زمانه پوزیټیو فارموله ده چې په هغه کې د فعل کې دوهم حالت د فعل کارول کیږي. یعنی په ټولو زمانو کې یوازینۍ تېره ساده زمانه ده چې په پوزیټیو فارموله کې یوازې د فعل دوهم حالت کارول کیږي. نور د فعل د دوهم حالت څخه په هیڅ زمانه کې استفاده نه کیږي. لومړی جمله ده she spoke English. she spoke English. speak، spoke، spoken. دوهم حالت یې د فعل نوم راواخیست. she spoke English، دی په انګریزي خبرې وکړې. دی په انګریزي خبرې وکړې. she سبجیکټ یا فاعل د جملې دی. spoke د فعل دوهم حالت دی. speak، spoke، spoken. او همدارنګه انګلیش د جملې آبجیکټ شو. انشاءالله په یو خاص درس کښې به تاسو ته قاعدهوال افعال او غیر قاعدهوال افعال هم یا regular verbs یا irregular verbs هم تدریس کړم. تاسو به بیا وپوهېږئ چې په کومو ځایونو کې regular verbونه په کومو بڼو باندې استعمالیږي او په کومو حالتونو کې کارول کیږي او چیرې ریګولر وربونه په کومو قوانینو په کومو مقرراتو باندې تیر مهال یا بشپړ مهالونو ته اوړي.
دوهم مثال کې وایي they went to home. they went to home. دوی کور ته ولاړه. دوی کور ته ولاړه. they subject د جملې دی went. go went gone. دوهم حالت د فعل سو went. to whom هم د جملې object سو. نیگیټیو فارموله کې د زمانې مرستندوی کومکی فعل استعمالیږي او استعمال یې راپیلیږي. subject plus HV یا helping verb کومکی مرستندوی فعل دی لکه did. د دې زمانې مرستندوی فعل چې دی did دی چې did ده هم جمع فاعلونو لپاره او هم مفرد فاعلونو لپاره کارول کیږي. د هغه څخه وروسته not او verb first form plus object د جملې مفعول د جملې دی. He did not teach English. He did not teach English. د انګریزي تدریس نه کړه. د انګریزي تدریس نه کړه. He subject د جملې دی did کومکی فعل یا مرستندوی فعل دی. not negative form دی. teach د فعل لومړی حالت دی او English هم object د جملې دی. I did not memorize my lesson. I did not memorize my lesson. ما خپل درس زده نه کړ. ما خپل درس زده نه کړ. I subject د جملې دی. did کومکی فعل یا مرستندوی فعل د جملې سو. not negative form دی. memorize په یادول د فعل لومړنی حالت دی. my class هم object د جملې دی. وروسته interrogative formula سوالیه فرموله یا پوښتنیزه فرموله ده. وړاندې له دې چې فاعل کښېږدو یا ورب نور څخه استفاده وکړو د زمانې کومکی مرستندوی فعل شول کېږي لکه HV did دی. did څخه وروسته plus subject plus word first form plus object د جملې مفعول د جملې دی. مثال درس وایو did he come to classroom. did he come to classroom. آیا دی ټولګي ته راغی. آیا دی ټولګي ته راغی. did کومکی یا مرستندوی فعل دی. he subject د جملې دی. come verb first form د فعل لومړنی حالت دی. to classroom هم object د جملې دی. دویم مثال کې did I make mistakes. did I make mistakes. آیا ما غلطی وکړې یا آیا ما غلطی ترسره کړې. آیا ما غلطی ترسره کړې. did کومکی یا مرستندوی فعل دی. I subject د جملې. make first form د جملې سو. mistakes هم object د جملې دی. mistakes معنا غلطی. اخیرنۍ فرموله interrogative negative فرموله منفي پوښتنیزه فرموله ده. په دې کې دوه فرمولې دي. لومړی HV helping verb did plus subject plus not plus word first form plus object د جملې مفعول د جملې دي. دومه کې HV helping verb did plus not plus subject plus word first form plus object مفعول د جملې. لومړی جمله وایي did she not wash the clothes. did she not wash the clothes. آیا دې کالی پرې نه مینځل. آیا دې کالی پرې نه مینځل. did کومکی یا مرستندوی فعل سو. she subject د جملې. not negative form. wash first form of the verb. the clothes هم object د جملې سو. did not he play cricket. did not he play cricket. آیا د کرکټ لوبه ونه کړه. did not he play cricket. آیا د کرکټ لوبه ونه کړه. did کومکی یا مرستندوی فعل سو. not negative form دی. he subject د جملې. play verb first form. cricket هم object د جملې سو. دوستانو دغه مو د نن ورځې درس چې په نن ورځ درس کې مو past simple tense یا تېره ساده زمانه تاسو ته تدریس کړله.
هیله ده چې زموږ نور درسونه هم راسره یو ځای تعقیب کړئ. ډېره مننه. ژوندي اوسئ.